अस्सलामुअलैकुम څنګه چل دی امید کوم چې تاسو به ټول روغ جوړې او الله مو ښه هم لره چې څونه دې ټایم کې مونږ سره لایف کې خلک ناست دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ښه جي ټول نه پهله خو زه شکرګزار په دې باندې یم چې زما په پیج کې چې دی تقریبا 6 लाख فالوورز کمپلیټ شو ستاسو د مینې محبت د لاسه. اور بل به زه تاسو دا وایم چې نن سبا چې کوم باره کې دا خلک پروپاګاندا زما خلاف شروع کړی دا اور دا خلک چې خبرې کوي زما خلاف اور وایي چې سلیم افریدي سره ویډیو لیک شوی دا او سلیم افریدي سره پکچر لیک شوی دی. دا خبرې مونږ د 3 کالو 4 کالو نه اورو. صحیح ده که نه مینهوالو؟ دا چې کوم زه راغلی یم صرف او صرف هغه خلکو دپاره لایف راغلی یم کوم چې ځان ته وایي چې مونږ سلیم افریدي خپل نیسو او ناندې غزارو او هغه بدنامو او داسې کوو. نو ټول نه پهله خو زه خبره دا وکړم چې عزت خدای پاک ورکوي، بېشک هغه ورکوي او هغه هم ورکوي. دې ټایم کې که زه تاسو زه نه خوښولی نو ما اوس لایف سټارټ کړی دی نو یو 15-2000 کسانو ما ته نوی ناست. نو ټول نه پهله خو زه شکرګزار په دې باندې یم چې تاسو زما د 6 लाख فالوور زما په پیج کې پوره شو. بل دا دی چې نن سبا چې څه پروپاګاندا خلکو شروع کړي زما خلاف چې سلیم افریدي سره ویډیو لیک شوی، سلیم افریدي سره پکچر لیک شوی. نو زه د درو ورځې نه بیزي یم، ما دا ویډیو نه جوړوله ولې چې زه ډېر زیات بیزي یم. ما نه غوښتو چې په دې باندې زه ډېر زیات بحث وکړم ولې زما خپل لایف چې کوم دی هغه ښه انجوای دی. ما دلته خلک وایي چې اردو کې خبرې کوم، زه پښتو کې ځکه خبرې کوم چې ما پسې چې کوم پروپاګاندا خلکو راخسته دا پښتنو راخسته او پښتنو کې څوک دي دا هغه خلک دي که نه چې کوم په کور کې د چا کور کې روټۍ څوک د دوی تپوس نه کوي. بل دا دی چې دا ویډیو سره شیر کړئ، صحیح ده، او دا پیج هم در سره لایک کوئ چې دا غټ ایج ولا خلک خدا نه کوي. دا هغه خلکو ما پسې پروپاګاندا شروع کړی دی چې کوم خلک په کور کې د دوی خپله روټۍ رزق نه لګي، صحیح ده، او میندې خویندې تښتېدلي او پته یې چا سره پرتي او دا راشي مونږ ته خبرې کوي او دا وایي که سلیم افریدي مونږ چې کوم لایف دی هغه داسې ډسټروی کړو او سلیم افریدي چې دی مونږ بدنام کړو هغه به ټول نه پهله خو خبره دا ده چې ما هغه ویډیو وکړه، هغه ویډیو خو زما دا نه ټول نه پهله که نه صحیح شوه. هغه ویډیو چې کوم دی په دې خبرې زه تاسو ته که چا دا خبره ثابت کړه چې هغه ویډیو یا هغه پکچر زما دی نو زه تاسو ته دا وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې چا دا ثابت کړه چې هغه زما دا نو زه هغې ته د خپل اکاونټ نه یو 15 لک روپۍ به زه ورلېږم چې کم یو هم کس ثابته کړه. بل زه یوټیوب کې ګرځېدم، یوټیوب کې خلکو ډېر زیات بدې خبرې ما پسې وکړې چې سلیم افریدي مړ شو، سلیم افریدي چېرته لاړ او سلیم افریدي ویډیو لیک شو نو سلیم افریدي ځان خودکشي وکړو. ولې دا ژوند تاسو راکړی ما ته؟ دا د سپي بچي دا ژوند تاسو ما ته راکړی دی چې زما دا ژوند چې دی تاسو ما پسې خبرې کوئ چې سلیم افریدي مړ شو، سلیم افریدي داسې شو. ما ته پته ما ویډیو ځکه نه جوړوله که نه چې دا خبره دونه لیک نه وه، نه دا خبره دونه خلکو ته پته وه، خو دا پته به اوس لګي هغه هم زما د لاسه به لګي او زه به خلکو ته دا خبره په کلیر کوم چې څه دلاګان راپاڅېدلي دي او خپل فالوور زیاتوي. او په یوټیوب کې چې کوم دی په یوټیوب کې وایي چې سلیم افریدي مړ شو، سلیم افریدي چې دی سلیم افریدي ویډیو لیک شوه او داسې دی او په یوټیوب چینل باندې خپلې پیسې ګټي، خپلې پیسې جوړوي، هغه هم په چا باندې؟ هغه زما په نوم باندې. نو هلکانو تاسو ته چې ټیلنټ نشته 3 کال نه تاسو ما پسې خبرې کوئ، هسې یو خبره کوم صحیح شوه که نه؟ نو چې 3 کال نه تاسو ما پسې خبرې کوئ که د 3 کالو کې تاسو څه کړي وی نو نن به تاسو زما نه مخکې وی که نه؟ خو خبره دا نه ده که نه. خو مونږ پښتانه چې دي همیشه په دې شي باندې شاته دي، همیشه په دې شي باندې شاته دي چې هغه د بل چا خبر رانیسي او لاندې کته کوي او کله هم نه. او شکر الحمدلله چې 2400 کسان ما دې ټیم کې ګوري. که زه دونه بد وی دا 2400 کسان وکتلې نو خبره شي مینهوالو دا خبره ما د ځکه دې لپاره وکړه ما کلمه هم تېره کړه په دې خبره باندې چې هغه ویډیو زما نه ده، هغه ویډیو ایډیټ شوې ده. او بل چې کوم دی ما ته پته نشته دا ناندې بوډي د چا دی او بره مخ زما د نیم لګولی دی. خیر سم او په دې خبرې باندې زه ډېر زیات خبره نه کوم. خو څه د سپي بچي دي پښتانه دي هغه ځان ته پښتانه وایي چې ما پښتون قوم وشرمولو، ما چې پښتون قوم وشرمولو. تاسو په پښتنو کې جنډې ودرولې، تاسو ما ته دا ووایئ تاسو په پښتنو کې جنډې ودرولې او بل هر سړی وایي چې ویډیو چاته پکار ده نو تاسو هغې ته راشئ سي ورته ما فالو کوئ او ما چې ډېر ما ته ریکویسټ وکړئ زه تاسو ویډیو نو خپل فالوورز زیاتئ. یوټیوب کې په ما باندې تاسو مونیټایزیشن آن کړی دی، په ما باندې یوټیوب کې تاسو چې دی هغه شروع کړي دي خبرې
نو ما پسې خبرې کوي نو خلکو ته پته دی که نه چې سلیم افریدي خلک ګوري، سلیم افریدي خلک خوښوي. ځکه خو تاسو ما پسې خبرې شروع کړي سلیم افریدي پسې تاسو خبرې وکړئ، خپل یوټیوب چینل مو مخکې کړو. ولې سلیم افریدي ټرینډینګ کې چلیږي، سلیم افریدي مشهور دی. عزت چا ورکړی دی؟ عزت خدای پاک راکړی دی. او که ستاسو دا ژوند داسې وي که نه ټول عمر چا پسې خبرې کوئ تاسو په ژوند کې هېڅ هم نشئ کولی. دا زه پښتنو ته کوم. او بله خبره زه تاسو ته دا وایم چې دا اردو کې زه دا لایف ویډیو ځکه نه کوم چې زما پنجابیان هم مینوال دي، زما سندیان هم مینوال دي، زما اردو سپیکینګ والا هم دي. دا زه لایف په دې کې رالم چې صرف او صرف دې دپاره زه تاسو ته وایم چې که ستاسو دا ذهن دی، دا هیټرز چې کوم ما پسې خبرې کوي، که ستاسو دا ذهن دی که سلیم افریدي پسې به مونږ ویډیوګانې جوړ کړو یا پکچرې به جوړ کړو، سلیم افریدي به دا سوشل میډیا پرېږدي، دا شی پرېږدي، دا هیڅ کله هم نشي کېدی، هیڅ کله هم نشي کېدی. پوه شوې؟ زما ژوند دی، زما ژوند الحمدلله ښه تېري. تاسو یو سړی نه درپرخئ. تاسو په یوټیوب کې ما ریسنټلی کته زه خو په شوټ باندې یم، ما سره دونه ټیم نه وي، زه غواړم چې شوټینګ ته لاړ شم، ما دپاره دونه ټیم نه وي. دا هر څه چې دی زما پیج ایډمن سنبالوي، زما چې څومره شیزونه دي هغه ټول ایډمن سنبالوي. ما سره بالکل ټیم نه وي په دې شي باندې چې زه خلکو میسیجونه وګورم. ولې دونه دنیا ما ته میسیجونه کوي او دونه ما سره مینه کوي خلک چې ما ته بالکل ټیم نه وي. صرف او صرف د انسانیت یو خبره به تاسو ته کوم چې ژوند کې په خپله څه نشئ کولی که نه، تاسو به صرف ژوند کې په خپله څه نشئ کولی نو تاسو هېڅ کله هم مخکې نشئ تللی. او په دې شي باندې تاسو ځان بالکل دا ذهن نه دا خبره وباسئ چې سلیم افریدي داسې ویډیو لیک شوې ده یا داسې هغه شوې ده یا مونږ ورپسې نورې ویډیوګانې جوړ کړو یا مونږ ورپسې نور ټرولینګ وکړو چې څوک سلیم افریدي په پلیټفارم سوشل میډیا پرېږدي. داسې خو په زندګۍ باندې هم نشي کېدی چې سلیم افریدي سوشل میډیا پرېږدي. ولې چې دلته زموږ څونه چې مینهوال دي هغه ما سره مینه کوي، محبت کوي، هغه کوي، هغوی د را سره خو دا کله هم نه سوشل میډیا نه پرېږدم. او ستاسو د کس ته هم څه ویډیوګانې جوړوم هغه جوړوم. ولې چې 3000 خلک ما ته دې ټیم کې ناست دي، ما لایف ګوري. نو ما ویډیو ځکه نه جوړوله، ما چې ډېر خلکو د دې بارے کې پته نشته، صحیح ده، نو دا زه کلیر کوم. نو زه بیا هم تاسو ته وایم چې هغه ویډیو زما نه ده، خدای خبر د چا ویډیو ده، چا څنګه ایډیټ شوې ده هغه ما ته پته نشته، هغه خلکو کړې ده ما پسې. دا اوس فلحال څه خبره نشته، دا خو بس نور هم ډېر خبر راځي. ولې چې سلیم افریدي چې ډېر په ټاپ باندې روان دی. سلیم افریدي سره خو اسیم خلک سوځي، مقابله نشي کولی، هغه نشي کولی. نو چې تاسو کې دونه غیرت وی که نه نو تاسو به اوس په زمانه هم مخکې وی، خو تاسو هغه غیرت نشته. پاتې شوه د هیټر خبره چې چا نن نه پس غلط کمنټس وکړو زما په پوسټ باندې، زما په هغې باندې. سلیم افریدي خپل ژوند تېروي، ښه خوشحال دی، ښه مزو کې خپل فیملي سره. ما د فیملي ما سره غلط تعلقات نشته، زما فیملي ما سره ښه خوشحاله ده، هر څوک ما نه ښه خوشحال دي. تاسو هیټرز راشي ما پسې په تاسو څنګه خبرې کوي چې سلیم افریدي داسې دی او داسې دی، سلیم افریدي موږ بدنام کړو، سلیم داسې. ولې دا ژوند تاسو راکړی ما ته. آخري کې به دا خبره درته کومه چې په کونې کې مو څومره زور دی هغه تاسو ولګوئ، صحیح ده، هغه تاسو ولګوئ چې څونه ما بدنامولی شي بدنام کړي. بیا به ګورو چې تاسو مخکې لاړئ که زه مخکې لاړم. اوس به دا ستاسو او زما منځ کې شو. دا صرف هغه خلکو ته کوم، ټولو خلکو ته نه کوم. ولې زما ډېر مینهوال چې دي هغه ما سره اوس هم سپورټ کوي. دا هغه کونیان ته کومه که نه چې کوم په کور کې ناست دي او دا واړه عمر وي او په کورونو کې ناست او په پټو کې ناست او په کلیو کې ناست، صحیح ده، او ان ایجوکیټډ خلک دي او وایي چې صحیح ورته سلیم افریدي پسې مونږ ویډیو وکړه، سلیم افریدي مونږ بدنام کړو، سلیم داسې او داسې. سلیم افریدي چې دا ویښته ګورې ویښته، سلیم افریدي د ویښتو ته نشي کتلی، سلیم افریدي دا ویښته ګورې د ویښتو دې ته هم نشي کتلی. پوه شوې؟ صرف خبر را پسې کوی شي او چې څونه کولی شي ونې وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، مهرباني چې ستاسو دا زما 6 لک فالوور شو. ټیک ټاک کې زما 2 میلیون فالوورز کمپلیټ کېږي، انسټاګرام کې هم دا ستاسو مینه ده. هیټرانو به همدغه شانتې خال دي، همدغه شانتې به سوځي او همدغه شانتې به ورته ویډیوګانې جوړوم، همدغه شانتې به یې سوځوم. نو چې څونه زما مینهوال دي هغو ټولو ته چې دی زما ډېره زیاته مننه چې څوک سعودیا کې دي، دوبۍ کې دي، څونه هم دي. او بله خبره دا کوم یوټیوب کې ما دا هم اورېدلې دي چې سلیم افریدي چې دی څه پیسو دپاره ویډیو لیک کړې ده، ځان نه په خپله مشهورتیا دپاره ځان لیک کړې ده. هاي افسوس په تاسو باندې دی، پیسو ضرورت خو تاسو ته دی چې ګډې وډې خبرې ما پسې کوي په یوټیوب چینل کې او وایي چې سلیم افریدي چې پسې مونږ خبرې وکړو. سلیم افریدي نن سبا په ټرینډینګ کې روان دی، سلیم افریدي هر سړی پیژني، سلیم افریدي پسې مونږ خبرې وکړو او سلیم افریدي چې دی هغه ډېر په هوا کې په اسمان کې روان دی، لږ به کته شي
شکر الحمدلله عزت ماته خدای پاک راکړي او چې سمې غوښتلي دي هغه ماته خدای پاک راکړي دي که هغه پیسې دي که هغه ګاډی دی که هغه بنګله ده که هغه سم دي او زه ډېر زیات خوشحاله یم د خدای پاک نه لا اله الا الله محمد رسول الله ژوند کې زما یو داسې ارمان نه دی چې هغه نه ده پوره شوی هر څه زما پوره شوي دي او هغه هم څنګه خدای پاک راکړي دي او زه ډېر زیات خوشحاله یم د خدای پاک نه او چې تاسو ته نه درکوي ستاسو د نیت د لاسه نه دي هر سړي ته خدای پاک د هغې نیت د هغې په جولې کې اچوي صحیح ده نو زه به تاسو صرف دونه وایم د پښتون قوم چې ما ته وایي که نه ما پښتون قوم وشرمولو نو تاسو پکې جنډې ولګولې لاړ شئ د خپل کورونو حالات والئ ستاسو په کورونو کې څه چلېږي میندې خویندې ستاسو نه تښتېدلې دي کور کې رزق ستاسو څوک تپوس نه کوي په پټو کې خو تاسو ناستې تاسو څوک پرېښي دي تاسو خو څوک هم نه دي پرېښي څوک هم نه دي پرېښي صرف تاسو ما پسې نه یې لګېدلې هغه خلک درته وایم چې کوم خلک ما پسې چې دی دا هلکان چې اوس په زما عمر کې راغلي دي او ځان فیمس کېدو دپاره چې دی که نه هغه کوي نور زما چې دی د چا نه څه ګیله شکوه نشته نه د چا نه څه ټینشن شته نه څه د هغه شته نو ډېر زیات خوشحال یم خپل لایف کې او الله مو داسې هم خوشحاله لره آباد لره او چې څونه هم زما مینوال دي چې ما ته ماشاءالله وایي ګوډ وایي ویری نایس وایي نو دا خو زه ډېر زیات قدر ډېر زیات عزت کوم د زړه نه عزت کوم او همدغه شانتي چې دی خیر له غوسه څخه شم چې په دې شروع کې حالات کې چې ما وکړو د خلکو چې کم پروپاګنډا ما پسې کوله خیر ما خو زه بیډ کمنټس ته ګورم هم نه نو ما ته همیشه زما ښکلي کمنټس ما ته نظر راځي نو دا چې کوم زما پیج میج انسټاګرام یوټیوب ټیک ټاک چې څومره دي دا زه نه سنبالو ما سره دونه ټینګ نه وي که نه دا زما هغه سنبالوي څه وي ورته زه خالي وټسپ یوز کوم نو زما چې کوم ایډمن دی هغه سنبالوي نو ما سره بالکل دې شي ټیم نه اور دا دی چې سلیمه فی خودکشي وکړه ځکه زه لایف راغلم زه خودکشي ما نه ده کړې زه ژوندی یم اور الله مو داسې خوشحاله لره اور آباد لرا چې څونه هم زما په سعودیہ اور هغه ہونے تو آخری میں جو میں اردو میں بات کریں تو گائز بات یہ ہے کہ کچھ میں آپ کو کیا بتاؤں میں خود بھی پٹھان ہوں تو پٹھان کی برائی نہیں کرتا لیکن میں لائف آیا تھا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے کلیئر کرنی تھی اپنے کچھ ہیٹرز سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سلیم افریدی کو جو ہے ہم نیچے کر دیں گے گرا دیں گے اور ان کو جو ہے ہم بدنام کر دیں گے سلیم افریدی کو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی توفیق اور اتنی ہمت نہ دیں کہ وہ میرے اس مقام تک پہنچیں اور مجھے گرانے کی کوشش کریں نور مینوالو دا خبره ده او تاسو ته بیا هم ویدام وي چې دا ویډیو فیک دی لا اله الا الله محمد رسول الله په دې خبره زه تاسو ته کلمه تیروم چې هغه ویډیو زما نه ده چا جوړه کړې چا نه جوړه کړې څنګه ډېر شوې ده او ما پسې ما خو یو دشمن نه دی زما خو دونه هیټرز دي چې تاسو ته څه ووایم هر سړی ما پسې لګېدلی دی هر سړی ما ته چاله زه ریسپانس نه ورکوم هغه زما دشمن شي هلکه زما په لاس کې دا پیج نه دی زه پیج کې لایف راځم زما پیج دی خو زه د میسیجونو ته نه ګورم نه زه خپل دا کامنټس ته ګورم نه هغې ته ګورم زه پکچر اپلوډ کړم دا خو ما پرون ما شپې ناست وم کامنټس مې کتو دونه بیډ کامنټس او که اوس چا بیډ کامنټس وکړو هغه زه دستي بلاک کوم د خپل پیج نه زما پیج کې به بالکل نه راځي اور بل زه دا ویل غواړم چې څونه هم مینوال زما په دې ټیم کې چې دی ما ګوري نو هغو ډېره زیاته مننه په ټیک ټاک کې چې تاسو ما ته کومه مینه راکوئ په انسټاګرام چې ما ته کومه مینه راکوئ په یوټیوب کې چې ما ته کومه مینه راکوئ نو الله مو داسې خوشحاله لره آباد لره زه به انشاءالله دا تاسو ته لایف راځم اور چې څونه هم زما چې دی فرینډس ګوري ما خو چې کومه خبره هغه کلیر کړه او زه خپل ژوند کې ښه خوشحال یم اور ښه چې دی ښه الحمدلله ښه ژوند تېرېږي زما خپل هغه تېرېږي اور ښه انجوای کوم ښه هغه کوم نو بس دغه خبرې وې ما تاسو ته وکړې او چې کوم هیټرز دي هغه ما ته ګوري هغه به ما ته خاندي هغه دا چې کوم دو خاندي که نه د زړه نه خاندي دننه چې کوم دا اور دی که نه په دو کې دننه چې کوم دا اور دی دا راوباسي دننه خو خیر خبره داسې دی چې زه به بیا هم لایف راځم بیا هم راځم تھینک یو سو مچ چې زما سره دا پیج تاسو دونه لایک کړو دونه فالو کړو او همدغه شانتې مینه راکوئ انشاءالله نو تاسو سره بیا ډېر ژر ملاقات هم کوم کېدای شي زه اسلام آباد ته روان شم نو بس انشاءالله پھر جو ہے زه به تاسو سره چې دی ډېر زیات ملاقات کوم اور دغه شانتې لایف راځم به تاسو ما سپورټ کوئ اور بس
خبرې هم دغه شانتې وي. زه په دې شي خفه شوم چې وایي خودکشي وکړه سلیم مشروطیه دپاره دی، مشروطیه دپاره داسې کار کوي. نو وروره زه مشروطیه دپاره به ولې داسې کار کوم؟ د 3 کالو کې زه کم مشهور شوی یم چې زه به نور هم مشهوروم ځان. په 3 کاله کې خو تاسو ماته چې دی مینه دونه مینه محبت راکړه، نو ماته څه ضرورت دی؟ څه ضرورت دی ماته؟ ماته څه ضرورت دی؟ بل چې څونه هم فرینډس دې ټیم ماته ګوري هغو ټول دا رایسته ویښته نه سنبال کړي. څه وکړم ګایز؟ ښځه اوس به زه کمنټس وایم، نو کامنټس به زه پړاوم د ټولو خلکو. تھینک یو سو مچ اکبر علی، صدام خان مهرباني، تھینک یو سو مچ، زبردست مهرباني، خوشحاله اوسئ، گریٹ بدر، تھینک یو سو مچ. عزت لینے اور دینے والی ذات اللہ کی، آپ کو عزت دی ہے لیکن آپ سے عزت باقی صرف ایک ویڈیو. اور بے شک بے شک بے شک عزت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مداخل بسی جماعت سے چک چک گئی کیا خبر تھا صحیح بڑا. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. اوس ما اډوین ته ویلي چې څوک هم ماته غلط بیډ کمنټس کوي ډایرکټ دستي چې دی دستي بلاک کوه. خبره ختمه شوه چې دا دستي زما د پیج نه بالکل آوټ یې کا. سلیم افریدي وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره؟ زه ښه یم جي. شعیب افریدي وایي spread video is real or fake. وروره فیک دی، ایډیټ شوې ده پوه شوې، او که خلک وایي چې دا ریل دی نو راشه ملاقات وکړې، پته به درته ولګي چې زه ریل کې یم، هغه ریل کې و هغه فیک کې وه. او چې چا سره ما ملاقات کړی یا چا زما فرینډز دي، زما څونه چې مینهوال دي، څونه زما قدردونکو دي، هغو ټولو ته پته چې فیک دی. دا نور چې کوم تشپاڼې دي، دا چې کوم لو کلاس والا خلک دي په پټو کې چې ناست دي، د کلي والا خلک دي، ان ایجوکیټډ خلک دي، دوی ته زه جسټیفیکیشن کلیریفیکیشن نه ورکوم. ولې دوی زما په لیول باندې نه دي چې دوی ته زه کلیریفیکیشن او جسټیفیکیشن ورکوم چې آی د راشئ سلیم افریدي لیک شي. او بله خبره دا ده که زما ریل ویډیو هم داسې لیک شي که نه، داسې لیک شي او تاسو دا سوچ کوئ چې سلیم افریدي به دا پلیټفارم پرېږدي، هغه به پرېږدي، راشئ ما وباسئ دې پلیټفارم نه. که تاسو کې زور وي، که تاسو کې څه طاقت وي، اوپن چیلنج درکوم، راشئ ما وباسئ، پته به درته ولګي. دونه ګپ تاسو ته ښکاري چې سلیم افریدي دونه هغه جوړ کړو. منم چې ستاسو په زړه کې حسد دی، دا ډېر خلکو په زړه کې حسد دی چې ولې دا دونه فیمس دی. خدای پاک عزت راکړي. زه څه وکړم؟ تاسو ته یې درکړي که نه؟ تاسو صرف او صرف په ګروپونو کې دا ویلی شئ، راشه سلیم افریدي ویډیو در سینډ کړمه، راشه ریکویسټ وکړئ، راشه میسنجر کې، او یوټیوب ته لاړ شئ، او یوټیوب کې چې دی سلیم افریدي ویډیو لیک شوی دی او د هغه د کپړې ورته موبایل سوي دي، او چا مسافر نه یې پیسې غوښتلې دي او د مسافر نه یې پیسې بس دغه بکواس تاسو کولی شئ. آخر ټول عمر دغه بکواس کولی شئ، نور تاسو هېڅ هم نشي ویلی، هېڅ هم نشي ویلی. منم جلوس کېږي نو ټیک دی که نه جي. سلیم بای سټارټ غټ فین یم. تھینک یو قاضي خان. ته خو خندا په دې راتله، ما ته خندا په دې راتله چې کمنټس پښتان یوټیوب کې چې تاسو ما پسې خبرې هم کوئ نو داسې مخامخ راځي خبرې خو کوئ که نه، کم سے کم پته خو لګي مشهور کېږي خو که نه. بس پیسې جوړوئ په ما باندې، تاسو پیسې جوړوئ ما باندې، لکه تاسو څنګه پیسې جوړوئ؟ داسې پیسې نه جوړېږي چې تاسو یوټیوب باندې مونیټایزیشن آن کړی دی او سلیم افریدي د سلیم افریدي پسې به خبرې کوم، سلیم افریدي چېرته لاړ شئ، چېرته بله مووي جوړه کړئ، ما چا سره ونیسئ، چېرته بله مووي جوړه کړئ او بیا هغه لیک کړئ او بیا راشئ، بیا راشئ زما په مخ باندې راتلو کړئ. په دې تش خرابه ویډیو باندې زه نه هغه کېږم، نه هغه کې پته هم نه لګي چې سلیم افریدي دی که نه دی سلیم افریدي، او خبرې کوي. غوسه کېږم یار، غوسه په دې راځي که نه چې د دوه خلکو په لاس کې که نه نو زه به اوس وختي مړم وی. ولې چې دوی خو به خلکو د وختي زار ورکړی هم وی. تاسو سره ملاول غواړم د ایجوکیشن صرف تا کړی چې داسې ویډیوز کوي. ها داسې یو پکې بل رالو شکل نه خو ماته بیخي چېرته هغه ښکاري په کلي کې نه یې ناست
تاسو ته یقین وکړه چې تاسو ته چې دی بل روټۍ په کور کې چې دی دویم ځل د روټۍ تپوس هم تاسو نه کوي او تاسو لاړ شئ ما ته خبرې کوئ خلک وایي چې لاړ شئ دې ته چې دی ویریفیکیشن جسټیفیکیشن ورکړئ ویډیو جوړ کړئ thank you so much نو زه خپل لایف انجوای کوم ما ته د خلکو ضرورت نشته او که زه دونه بد وی کنه نو نن به راته دا 2000 او چې دی 2000 او دا 3000 خلک به ما ته براډ باندې نه کېناستې او خلکو ته پته دی کنه چې سلیم افریدي چې دی نو پرسنالټي دی کنه پرسنالټي دی کنه او چې کوم خلک رانه سوځي هغه به ټول عمر سوځي ما د ویډیو او جسټیفیکیشن ضرورت نه و خو ما دې لپاره جوړ کړه چې ما تاسو ته کلمه ترې کړه ایدر هغه ویډیو فیک دی او فیک دی لاړ شئ لس ویډیوګانې ما پسې جوړې کړئ صحیح ده او بیا راشي بیا وایي چې سلیم افریدي چې دی دغه دی ما چا سره ونیسئ پهله خبره خو دا دی Thank you so much guys خیر مجید تاسو څنګه یې جی خیر ماشاءالله ځواني درکړې thank you उर्दू में बात करें तो गाइस चाहे मुझे टिकटॉक पे फॉलो करें और जो इंस्टा पे है इंस्टा पे भी मुझे जल्दी जल्दी से फॉलो करें इंस्टा पे मेरा अकाउंट है कोको सलीम ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है मुझे इंस्टा अकाउंट पे जल्दी जल्दी फॉलो करें नो सही रहे ना बच्चे ताकि खबरें माता तो कड़ी दास्ता नसीहत तपारा माँ ऊपर सही रहा खपने शुक्र खबरें कान दी तक खबर आज कम यंग एज वाला कान दी करना जमा उम्र के रागली दी और वही चीज़ें ही वर्ता सलीम गुरूर के और सलीम जैसे